مجاهدین ورونه د هغو څه مو غوښتنه او تقاضا دا ده تاسو ته یو دروند مسؤلیت تر فتح وروسته در په غاړه سو لکه څنګه چې الله جل جلاله بني اسرائیل ته ویلي وه عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. الله پاک وایي چې دشمن خو به مو درته هلاکم بیا به تاسې خلیفګان وګرځوم تاسې به ګورم چې بیا تاسې څنګه عمل کوي. هغه امتحان نن پر موږ باندې دی پر مجاهدینو باندې دی چې الله جل جلاله دشمن هلاک کړي تباه کړي شرمنده کړي موږ حاکمان وګرځولو خلیفګان یې وګرځولو موږ به څنګه کردار کوو څه به کوو. نو ګرانو مجاهدینو مسؤلینو کوشش وکړئ د ولسونو حقوق ادا کړئ. دا ولسونه ځورېدلي ولسونه دي قربانۍ یې ورکړي دي شهیدان یې ورکړي دي کورونه یې خراب سوي دي مساجد یې شهیدان سوي دي مدرسې یې خرابې سوي دي تجارتونه یې خراب سوي دي هجرتونه یې کړي دي دربدرۍ یې لیدلې دي بدخوابۍ یې لیدلې دي او ډېرې بیرې د کفارو پر تېرې سوي دي. نو د دغه ولسونو ځورېدلي ولسونو خدمتونه ته ښه په توجه باندې متوجه سي مسؤلینو. که دوی په خپل مابین کې مشکلات لري هغه یې ورحل کړي او که دغه ولسونه نور داسې تقاضاوې لري چې هغه ستاسې مسؤلیت او تاسې ادا کولی سي هغه ورپوره کړئ. د ولسونو په مادي لحاظ باندې هم خدمت وکړي که سړک دی که مکتب دی که کلینیک دی او که مدرسه ده که جماعت دی چې ستاسې مسؤلیت جوړیږي یا په خپله کوای سي یا تر موږ پرې را رسوای سي موږ تر مشرانو رسوای سي په دې طرف کې هم ورته متوجه سي.